السلام علیکم. کلاس نمبر 3 دی. کلاس نمبر 2 کې موږ پریپوزیشن وکړو. اوس کلاس نمبر 3 کې موږ پیژنو آرټیکل، چې آرټیکل څه ته وایي. نو چې څوک درنه تپوس وکړي چې آرټیکل څه ته وایي، نو تاسو ورته وایئ چې ا ان د دې ته آرټیکل وایي. سمپلی د دې ډیفینیشن بس همداسې دی چې ا ان دی ا ان او دی دې څه وایي آرټیکلز وایي. هو دلته تاسو وګورئ د ا مطلب دی یو او د ان مطلب دی هم یو. د ا معنا هم یو ده، د ا مطلب هم یو دی، د ان هم مطلب یو دی. خو دا به استعمالیږي څنګه؟ لکه زه اوس ویم چې جلال ایټ اپیش، جلال یو مئی خوري. جلال ایټ اپیش دلته ما استعمال کو ا. بیا زه ویم چې جلال ایټ ان آیس کریم، دلته ما استعمال کو ان. په جلال ایټ اپیش پای کې ما ا استعمال کو، او جلال ایټ ان آیس کریم دلته اوس ما ان استعمال کو. نو راځئ چې تاسو ته وښایو چې په کوم ځای کې موږ ان استعمالو او په کوم ځای کې موږ ا استعمالو. تاسو ته پته را چې په انګلیش کې چې ټول کوم الفابیټس دي د هغې تعداد دی 26. په دې 26 کې چې کوم 5 دي 5 ورډز چې کوم دي هغې ته واول وایي، او دا کوم چې پاتې شول 26 نه 5 لرې کړه 21 دا کانسوننټ دي. چې کله د یو لفظ په شروعات کې د واول نه یو راشي نو د هغې نه مخکې موږ ان لګو. چې کله د یو لفظ په شروعات کې د واول نه یو راشي، لکه فار ایگزامپل د یو لفظ شروعات یا د ا نه وشي یا د ای نه وشي یا د آی نه وشي یا او یو، د دې الفاظو نه وشي د یو لفظ شروعات، نو د هغې نه مخکې موږ ان استعمالوو. او چې کله د یو لفظ شروعات د کانسوننټ نه وشي د هغې نه مخکې موږ ا استعمالوو. لکه ما تاسو ته اګزامپل درکړو چې جلال ایټ اپیش، جلال یو مئی خوري. دلته اوس دا فش چې کوم دی تاسو ګورئ دا اف چې کوم دی دا ما سره په واول کې نه راځي، دلته ما ا ځکه استعمال کو، دلته ما اپیش ویل. اوس تاسو راشئ جلال ایټ ان آیس کریم، دلته چې کله ما دا ان استعمال کو نو تاسو ګورئ د دې ان نه بعد چې دا کوم ټکی دی که نه آیس کریم، دا آی ما سره د واول نه یو ټکی دی، د آی چې کوم دی دا ما سره د واول نه راغستل شوی، نو ځکه ما له دې نه مخکې څه استعمال کړل ان استعمال کړل. اوس راځئ په دې باندې فردر مزید نور داسې اګزامپلې کوو چې په هغې باندې به تاسو ډېر ښه په آرټیکل باندې پوه شئ چې موږ به ا کوم ځای کې استعمالو، ان به کوم ځای کې استعمالو او د به کوم ځای کې استعمالو. ما سره اګزامپل دی چې مکه از ا هولي سټي، مکه مکرمه چې کوم ده دا یو مقدس یو پاک ښار دی. دلته تاسو سوچ وکئ ما دا ا استعمال کو، ما استعمال کو د هولي نه مخکې، د هولي چې کوم د دې په سټارټ کې څه راغلي اچ راغلی دی، نو اچ تاسو سوچ وکئ دا ما سره واول کې نه راځي ځکه ما ا استعمال کو. مکه از ا هولي سټي ځکه ما ا استعمال کو چې دا هولي چې کوم ورډز دی د دې شروعات د اچ نه شوی دی، او اچ ما سره کانسوننټ دی. چې کله ما سره د یو لفظ شروعات د کانسوننټ نه وشي نو زه به څه استعمالوم د هغې نه مخکې ا به استعمالوم. بل اګزامپل دی چې اټ از ان انټایډي ګارډن، دا یو ګنده باغ دی. دلته سوچ وکئ دا ګارډن چې کوم دی انټایډي، د انټایډي نه مخکې ما استعمال کو، دې مطلب دی ګنده، دې معنی ګنده. د دې شروعات ما سره څه نه شوي دي، د دې شروعات ما سره شوي دي د یو نه، یو ما سره راځي د واول نه، څه شو په واول کې راځي، نو دا واول راغلی د دې نه مخکې ځکه ما ان استعمال کو. چې کله د یو لفظ شروعات ته واول نه وشي هغې نه مخکې به زه ان استعمالوم. دلته ما ان ځکه استعمال کو چې د انټایډي شروعات چې کوم دي دا څه نه شوي دي د واول نه شوي دي. هی ایټ ان اورنج، هغه یو مالټه وخوړله، هغه یو مالټه وخوړله. دا ان ما ولې استعمال کو، دا او چې کوم دی دا ما سره واول کې راځي ا ای آی او یو، نو دی د دې اورنج شروعات ته واول نه شوي دي ځکه ما دلته څه استعمال کړل د اورنج نه مخکې ما ان استعمال کړل، ان استعمال کو. او که زه داسې ویم هی ایټ ا مینګو، هغه یو ام وخوړو،
اوس د مینګو چې کوم شروعات دی مینګو ورډ چې کوم شروعات دغه فرسټ ورډ دی اته څه دی کانسوننټ دی هغه د واول نه دی واول نه دی ځکه ما دې نه مخکې څه استعمال کو ای استعمال کو ګوره هی ایټ ان اورنج هغه یو مالټه وخوړله صحیح شو او هی ایټ ا مینګو هغه یو ام وخوړو دلته تاسو ګورئ مطلب یې هم هغه دی مالټه هم هغه وخوړله او ام یې وخوړو خو این ما هلته استعمال کو چې د هغې نه بعد چې دا کوم ورډ و د هغې شروعات د واو نه شوي ځکه ما هلته این استعمال کوم او دا مینګو چې کوم ورډ دی د دې شروعات د کانسوننټ نه شوي دي د لکه ای ای او نه علاوه نور الفاظ دي نو هغې ځکه دلته ما ای استعمال کو اوس تاسو ته بل یو داسې اګزامپل کوم وایي احمد از ان آنېسټ مین احمد چې کوم دی یو ایماندار انسان دی اوس تاسو دلته ګورئ دلته ما دا ایچ چې کوم دی دا ما سره راځي کانسوننټ کې دلته ما له پکار چې زه ای ولګوم خو دلته ما ولې ای نه لګېدو دا دلته اوس یو سپیشل کیس دی ځکه دلته ما ای نه لګوو چې تاسو دې آنېسټ ته وګورئ دا اواز دلته څه ورکوي دې کې دا ایچ سایلنټ دی دلته موږ آنېسټ وایو مطلب موږ او د او اواز ورکوو د الفاظ شروعات لفظ چې کوم دی هغه او دی دا ایچ چې کوم دی دا پکې موږ سایلنټ واخیستو دلته موږ این وایو دلته به تاسو خپل سوچ او سمجھ نه کار اخلئ اوس راځو او ځان پرې کوو چې دا د به موږ د کوم کې استعمالوو د به موږ یو سپیسیفیک یو یونیک یو نایاب څیز لپاره استعمالوو چې هغه بې مثالي نایابي او بیخي بې مثل شي دي لکه فار ایگزامپل تاسو ته وایم د هولي قرآن صحیح شو د قائد اعظم محمد علي جناح صحیح شو پراپر ارث چې کوم دي پراپر نوز چې کوم دي پراپر نومونه لکه د مون د دغې نه مخکې هم موږ څه استعمالوو د استعمالوو د سټار د سن د هولي قرآن دا ټول چې کوم دي دا به دې لپاره موږ څه استعمالوو د استعمالوو تاسو ته ما ویډیو کې ویل په تېره ویډیو کې چې دا ټول هر څه راځي ستاسو په ذهن کې اټومیټیکلی سیو کېږي وخت به راشي د ټول هر څه کمالات په تاسو په خپله خپلو سترګو باندې ووینئ چې د کوم موږ هر څه موږ کتلي وو په ویډیوز کې هغه څنګه موږ ته یاد شوي دي او هغه څنګه زموږ ذهن ته کوز شوي دي اوس په تاسو دې وخت کې داسې چلو کوئ چې تاسو ته لینګویج چې کومه کاپي ما ویلې وه په هغې کې به دا ټول هر څه ولیکئ او د ویلو نه بعد دا ټول به ځان سره په زورو ووایئ او چې کوم دا ځان سره په زور ووایل ځان هم پرې پوهېږو نو زه تاسو له یو څو اګزامپل یې په ډسکرپشن کې در کوم هغې باندې به تاسو خپل پریکټس وکئ او بیا به یې چک کئ چې دا صحیح موږ وکړل او که غلط صحیح شو دا به ځان سره ولیکئ صفا او ځان ته به یې په زور ووایئ چې دا ستاسو ذهن ته کوز شي والسلام